نو ما د سلیمان رحمه الله واقعه بیانولا. دا ډېر لوی ولی کامل او لوی سړیو او دا واقعه ما بیان کړم دا او به بیانوم په دې وجه باندې چې د ګنا نه نفرت وکړي رونو د الله د رضا د پاره. والله د انسانان دي چې واقعات بیانوم. سلیمان د یسار زوی دی رحمه الله، لوی بزرگ دی، لوی عالم دی، لوی محقق دی، لوی د الله ولی او درویش انسان دی. عزیزانو حج ته روان دی. چی ته روان دی؟ حج ته روان دی. خدای دې موږ او تاسې حج لبوزي. خو چې هلته به بټوي خپلې نشل او خلقو نه په چل پیسې راغونډو. زمونږ مسلمانان سپونو کې به مخکې ګرځېدل، اوس خو الحمدلله سعودي حکومت ته الله خوشحاله کي پابندي سخته لګولې. ته به سب کې ناسو سړی به را روانو په دې ناسته ناسته به تلو کیمرو دومره انتظام نه و. ویل بجي غلو ورانه مینۍ والده دای والده ما دا پیسې به غونډولې. چا چې په ځان د سوال دروازه کوله وکړه بیا به په خدای نه بندوي. خدای هم دې د سوال د مخلوق نه وساتي. خالق نه به غواړو، چا نه به غواړو، چا نه به غواړو، الله نه به غواړو. و زمونږ رب دې راکوي به راته مخلوق سوال دا خوند نه کوي. الله او بیا دې خدای دې بې حیا سړي سره ماړوه چې په شرمونو دې وشرم. الله دې د درون سړي سره دوستانه پیدا کا. سلیمان بن یسار رحمه الله حج ته روان دی. مرګرو شپه راغله په دې لاره تېرېدلو او د چا قافله کې ناستې زنانه وه د هغې ورباندې نظر پرېوتو، یا د کوڅې مخکې تېرېدو د هغې په نظر پرېوتو چې دا ډېر ښکلی انسان دی، ډېر مزیدار انسان دی. بس دا ښځه ورپس شیش کې واغستلو. مازدیګر ټیم یا د غرمې ټیم خلق ټول وده وي، دوی په یو ځای کې پړاو واچولو. مرګرو ته ویلې څه شته د خوراک؟ وایي نه. وایي لاړ شئ د پلانکي بازار نه څه غذا راوړئ. نو دوه کسان یې غذا پسې ولېږل. یو کس بازار ته مزوي، دوه کسان لاړ شي. دې کېناستو، تنبو لګېدلی و، پټونه په ځان را خواره کړل، لګېدی عبادت کوي. ښځې هغې ځای نه شیش اغستی چې هماغه کس ایثار شو په تنبو کې چې کوم ستا په زړه کې پروت دی. ظلمو تاسې له زما خوله قسم دی په دې ستړې شوه، مه کوئ دا د شپې دا د پبجي ګیمونه مه کوئ، د الله ذکر کوئ، الله نه یره کوئ. ګلانو سوال درته کوم، دا ځواني به م ټول عمر نه یې ګورئ. سلیمان بن یسار میں تنبو کی ناستے ښځه راغله چې دا یکی تنها دی، ملګري تی نرالل. د تنبو پټې اوچت کو دننه ورغله. سلیمان بن یسار ناست دی، حسین او جمیل نوجوان دی، ډېر کم عمر دی، د 40 نه عمر لاندې دی، سفرم دی، یکی تنها دی. ښځه ورته راغله، ورته وایي راغلم زه در نه څه مطالبه کومه. سلیمان ورته وایي ای زما خورې، که څه غذا او طعام غواړې ما سره نشته، موږ ملګري لیږلي دي د خدای دپاره تنبونه بهر شه. ښځه ورته وایي ای زما وروره، زه ستا طعام ته نه یم راغلې، زه یوې سودا ته راغلی یم. ستا نه عزت غواړم او خپل عزت در کومه. تا نه عزت غواړم او خپل عزت بس. هسې ما ته وایې روډۍ زه روډۍ پسې خو نه یم راغلی، ما تا پسې بلا سفر کړی، ته ما د ډېر لرې ځای نه لیدلې چې تا سره دومره حسن الله در کړی. سلیمان بن یسار مې دا نه کوي چې د ښځې ګریوان ته لاس واچوي. سلیمان بن یسار مې دا نه کوي چې وګوره اخوا دې خوا څوک شته که نه، څوک شته که نه. سلیمان بن یسار دا نه وایي ورته چې وګوره اخوا دې خوا، دا ورته نه وایي چې بس دروازه بنده کا. سلیمان بن یسار مې الله ته سر په سجود شو. یا الہ العالمین، زه خو د دې شیطان نه ستا کور ته روان یم. یا الہ العالمین د یسار زوی ما، زما نام سلیمان دا، ز سلیمان بن داود نیما، ز سلیمان بن داود
ز نبی ابن نبی نیمان زد خواری اسار بچیمان ما تا خلقت کی د علم یاد دی یا الہ العالمین یا اللہ ما پدا سے امتحان کے مرا والا خدای چې کوم خزه دلته چارا وستا چا مجبور کړي را نفس او شیطان نو یا الله تعالی باندې اوس د پردی صادر را واچوا پسجد پروت خزه د اوګې نه خوځي پاسا او هغه الله تعالی دې دا الله رب العالمین د وړاندې دا کلمات یا حیو یا قیوم یا حیو یا حیو دی لگے دے یا حیو یا قیوم آغا خزور توی پاس بے بد ملگری راشی جاڑا ما تا خود نوجوان نرخ کارے گی او تا جاڑی جاڑے والے جاڑا ما جاڑا ذرا غلم تاتا نظم درنا سلیمان بن یسار میں نورم پجڑاشو یا الہ العالمین زخویم زمان بہر کا او یا اللہ تازما پسر ادرولے دا زگورے دخوار یسار بچیما سلیمان بن داود نیما یا اللہ ما باندی پردراوا جوا لکلی دی سلیمان بن یسار ہوئی ناگہان را تڑکے واچولے شو چھ درود و سلام پا جناب رسول اللہ شروع کا وی ماویل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد خز اوتا خز بار ولار او دیو ما غرنگی جاڑی خز لارا ہوتا اس لارم درنا بستے درنا لارم زو جاڑا منور بیکار سڑیا جاڑے اسم لا جاڑے ورطا خیمین آواز کئی اس باورتا ڈبل ڈبل جاڑما اس خوی پا ما پر دیر آواز چولے اس پوری بمی پشمنے کولو روجی بمی نیولے اس بے پدی خوشحالی کی دا اللہ دا رضا دا پارا دا حرم پوری روجنی سما اس خبورتا دیر جاڑما سلیمان بن یسار رحمہ اللہ لاڑو حرم شریف تا ادا خزی خبر نکم بستے دی خوازم سلیمان بن یسار طواف حج عمر اشوا راغ اداسی ڈڑے والد بیت اللہ شریف کی دا اولیاء اللہ چو دی بزیت زندگی پا بیت اللہ شریف کی تیرولا حرم شریف کی بے تیرولا منگا وہ زیت زندگی پا بازارونو کی تیرو لگا ہما میلم دا سے دا سلیمان بن یسار و دد خوب اولی دلو چڑیر بہترین او حسین انسان راغ و دسر لاس ملاوی دی ورطوی منن تا سوکی تا خودیر خکولے اور تویز انا یوسف بن یعقوب ما یوسف بن یعقوب ما اور توی آغا یوسف بن یعقوبی چکم دربان دی زلیخہ اللہ رب العالمین تا تا مخامخ دو گناہ ٹول دروازی تا تا کو لوکڑی زلیخہ او تاویل چی معاذ اللہ تا آغا یوسفی چی تا تا زلیخاوی راشا ما ترانیز دیشا او تاورتویلی قال معاذ اللہ تا آغا یوسف بن یعقوبی اورتوی اوز اغیما ورتوی تسوکی ورتوی ز سلیمان دی یسار زویما ورتوی تا اغا سلیمان بن یسارے چپ ابوا مقام کی دربان دے حسین و جمیل خز پہ خشوا او تا گناہ پرے خدا اللہ دو گناہ نہ بچ کڑلے ورتوی ز بالکل آغا سلیمان بن یسارے ما ورتوی ز در نوست پوس کو ما آغا تپوس دا دے چیز اللہ د زلیخان بچ کڑم ز نبی ابن نبیوما ز پیغمبروما پلار میں پیغمبر تر میں پیغمبر نکم پیغمبر غور نکم پیغمبرا زخو چی اللہ بچ کڑم نو تی پس بچ کڑے
ورته وی الحمدلله زه چې الله جل جلاله د ګناه نه بچ کړم، زه د هغه پیغمبر د درود شریف په برکت الله بچ کړم. نو پته ولګېده چې د ګناه نه د بچ کېدو یوه لاره څه ده؟ څه شی دی؟ درود شریف. زه خو وایم چې راځئ تاسې ما سره د دې خبرې کلکه وعده وکئ، انشاءالله که تا نه ګناه وشوه او بل مالداره بشي. څه بشي؟ څه بشي؟ مالداره بشي. نو ځان نه مالداره کوئ، ځان مالداره کوئ، حجونه به وکئ، عمرې به وکئ، نو درود شریف به انشاءالله ډېر ډېر وایو. ښه دا ځکه چې زما متعلق یو چا خوب لیدلی او هغه خوب لږ داسې د خدای د نعمت شکریه ادا کوم. وایي چې تا بیان کولو او تا ته په جماعت کې په مجمع کې مسلمانان او غیر مسلمانان ټول ناستو ستا خبره اورېدله او په ټولو دې الوا تقسیموله. ان شاء الله الوا څه ده؟ درود شریف د جناب رسول الله، درود شریف د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نورونو دا تحفه می تاسې له درکړه او دا زما په ژوند باندې تقسیم کړي دا حلوا د محبت د محبوب مبارک. نو چې څوک درود شریف ډېر وایي الله به مخکې نور پیدا کی، دویم به الله د ګناهونو نه بچ کړي. الله دې موږ او تاسې د هر قسمه ګناهونو نه محفوظ وساتي. دا جمعه باندې پرون زما یو ورور هغه سپین ږیری او د ډېر عمر خاوند و، تاسې له پته لګي زه چا نامه ډېره نه علم، خو هغه چې تلو هم د دې ځای نه ویل ماله دعا وکړه. وایي د معشوقۍ کلي ته روان یم چې د دروازو نه مې واپس نه کي، د دې ازارخانې دی، ما نه خو نوم بیا هېر شو، نوم مې داسې ما حافظه کمزورې ده. نو هغه پرون بیا راغلی و، څه موده وړاندې دې جومات ته د دغه ګریلونو دپاره 30,000 روپۍ د ښځې پسې ښځې وفات شوې صدقه کوله، څه مټۍ راوړی و، نو هغه ورور زمونږ کار کولو دا ګریل لګولو، پیسې مې د هغه نه راواخېستې مالدلې اوس په لاس کې کېده چې ثواب دې وشي. الله دې قبول کړي. نو عمرې ته تللی هغه درود شریف ډېر زیات وایي. نو پرون صاحب لکه زه چې د عمرې نه راغلی یو ډبکه د زمزم اوبه د مدینې طیبې د جانان د کلي قجوري یو جانماز او تسبیح. نو یو خبرې پکې دا وکړه چې هلته عشق درود شریف کې به څه شئ؟ مالدار بشي، عاشقان بشي. دا خبره وزان دا د هغې ورور خبره خو نوم رانه هېر شو. نو هغه وایي مولوي صاحب قبا ته بار سار تللم، نو وایي چا نه مې تپوس وکړو چې دا اصل عود به چېرته میلو شي؟ وایي چا ویل چې هغې دوکان کې، ویل ته چې ورلم وایي هغه ته مال چې اصل عود، خو مال چې خدای پیدا کړی سای د خدای په ذات قسم وي چې اصل عود راکا. وایي هغه راته ویل چې څوک اغوستی نه شي. کوم ځای نه راغلی؟ مال چې پاکستان نه راغلم. ویل چې هغه نه شي اغوستی، ګران دی. وایي مال چې په 1,00,000 ریال توله مي خو هغه به راکې. وایي هغه ویل چې 720 ریال د هغې قیمت. وایي مال چې ها دا واله 720 مې ورکړې. وایي ګرځېدو هغې راویستل. وایي قسم دی چې د دوکان کې خوځولې او خوشبویي جوړه شوه. وایي بوتل یې راته ډک کړو. وایي راغلم ریاض الجنت ته د آقا محراب مبارک ته. وایي بس ما ویل چې هر څه کېږي خلقو یارولی وم چې ګوره دلته که دې دا دې واچول دا خوشبویي نسي دي. بس وایي په ځان پوه نه شم د آقا په دې محراب باندې مې وشیندل. وایي چې ومې شیندل وایي ناګهانه راپسې کسان راله، کلکې ونیولم. وایي راته وایي چې څه دې وکړل؟ مال چې بس وایي جړل مې بس. وایي لږ ساعت تېر شو. وایي راته وایي چې هغه کس دې غواړي. وایي چې کوم روضې مبارکې د آقا ته ولاړو. وایي مال چې لکه جیل دې ځای شو، خو زه چې ارچې ته لاړې. وایي چې کله هغه ته بوتلم نو وایي ټول دی خوا یم خلق بند کړه دی خوا. وایي ما ته وایي چې دلته ودرېږه روضې د آقا مبارک ته صلی الله علیه وسلم. وایي واه. وایي مال چې جاړې نه نو کله به جاړې. نو ما د خوري نه ووتل چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. خدای دا صلات سلام زمونږ نصیب که د آقا په خوا کې. وایي آمین. سمو وایي آمین. خدای صلات و سلام مو د آقا په غیږ کې نصیب کا. وایي ما چې دا سلام وکړو بیا وایي ما ویل چې الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله. وایي ما ته وایي چې دا ورسره سیوا کا چې ته کله وایې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، نو وایي دا ورسره سیوا کا چې صلی الله علیه
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وی واہ وی مولانا سے وی ددی خوشحالی نے ویا وی پتہ لگی نہ گھنٹہ ولاړم نیمه گھنٹه ولاړم مال پتہ نشته خو دی خو خلقم بندي او دی خو هم بندي بس وی به پتہ نه لګیدل چې چا وستلم یا تلم وی چې بار لاړم نو کې وتم په سجده باندې والله ته می جړل 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 وی د انډیا او عالم راغی وی ماته په ګلاس کې خودو چې پاسا دیتا بیگا اشاره شوی دا چې زما یو عاشق برازي او ماته مخامخ او دروا دا غ انډیا عالم وی خبره مې ډیره خوښه شو. نو تاسو له خبره کوم چې درود شریف ډېر وایي ها درود شریف ډېر وایي وایو به کنه وایو کنه به وایو کور کې زنانه او تم دا درخواست تاسو لم درخواست 1000 کرے درود شریف به برابر او ان شاء الله. خدای زمونږ د محبت حلوا په شکل د درود شریف د نبی علیہ السلام دنیا ګډ ګډ کونے ته ورسوا. دعا وکړه الہ العالمین خدای زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کی. نو دا اوب د شفا کوی نه راوړې وراته ول دا به سبا په منبر باندې کې د بوتل نمیم نه دی اړولې. الحمدلله خدای دې تاسو زمونږه تعلق د خپل رضا او ګرځي. الله جل جلاله دی الله جل جلاله دی ستاسو زمونږ د ټولو حاضری دلته په خپل بارگاه کې قبول او منظور او فرمایي. الله دې موږ او تاسو له د آقا مبارک ملاقات را نصیب کی. څومره علماء کرام عوام او خواص چې راغلي الله دې د ټولو جولې د خیر نه ډکی کی. څومره مرګرو دعا او درخواست کړي زمونږ د دې بازو مرګرو صدا سي خپل کور د پارس اندرونی مشکلات پریشانی دي الله د ټولو مرګرو پریشانی ختم کی. ما ناچیز فقیر بندلم دعاو کی اللہ د مخلوق د محتاجون مو ساتي منی سره وای الله د دنیا ټولو انسانانو سره ملو کا د دین د خدمت او د اشاعت لپاره او خدایا د پیسو په تمم د چا درته مور ولا الله خدایا د مخلوق سره رابطه را ته جوړه کا خود خپل رضا د پاره الله چې په دې رابطه مونږ تعالی در ورسیږو الله او د زړه نه خدای ټول مینه ختم ک الله خدای خپل مینه را نصیب کا الله خپل مینه را نصیب کا خدای زمونږ د ټولو څومره مشران وفات شوي قبرونه منور معطر کا الله د دې مدرسې د جمعات پاتې کارونه الله سر ته ورسوا چا چې دې کې څه قسمه سودا وکړه الله ته بدلی ور نصیب کا. زما یو ډېر فقیر ورور دی او زما درویش ورور دی دا هغې څه مسلې دي پریشانۍ دي او هغه زر مدرسې ته رامنډه کی زم ربا به دا مدرسه خو ستا د فقیرانو درسګاه ده الله دغه مسله کې د عزت فیصله وکړه. الله د دې جامعې ډېره جارووالې ده الله په دې جامعه کې ډېرې تکلیفونه برداشت کړي الله د دغه خدمت په برکت ورته پریشانی په خوشحالي بدله کا. خدای زمونږ دا ټول راغلي دوستان خوشاله کی چا چې دا جمعات خسته کوي او لګي د خسته کیږي الله کورونه خسته کا خدای مال کې برکت واچوا. بس رونو په اخلاص دعا وکي داسې تش امین مو وای ما غیرت کړي الله ته ډېر غیرتی خدایا بس تا ته حال معلوم دی الله بس د غیب خزانه را ته کولاو ک الله د غیب خزانه را ته کولاو ک الله خدایا د ارس تا وکړل خدای د دین علاوه نور مزید توفیق را نصیب ک الله خدای زمونږ پیسې مدرسه کې اولګوا زمونږ پیسې جمعات کې اولګوا زمونږ پیسې په بندگانو خپل فقراو اولګوا الله د دې مدرسې ضرورت پوره کا الله د ټولو مدارس ضرورت پوره کا د حرمین شریفین تل ته اسانه کا الله د ژوند څومره ضرورت زمونږ چې دی په هر شکل باندې الله د خپل خزانو نه راته اسانه کا خدای ته د خپل خزانو نه راته پوره کا الله مونږ فقیرانو زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کا ټول مرګري چې څومره راغلي د ټولو جولې د خیر نه ډکه کا زمونږ د ټولو بچی نیکان صالحان کا زمونږ د ټولو په آخر وخت دا کلمه نصیب ک چې لا اله الا الله محمد رسول